نن د راز خبره درته کوم. له ما سره 360 کتابونه وو. په دې کې د دنیا د جهان د ډیرو مشهورو شخصیاتو، د نورو قومونو د اتلانو د هغو کتابونو بیا زه راولاړ سوم. ما خپله لایبرري چې 360 کتابونه وو، دا کتابونه مو ټول راکښته کړو. له دې کتابونو مې 6 کتابونه ایست کړو. یو قرآن پاک، بل حدیث مبارک، بله کیمستري وه، فزیکس وو، بیالوجي او میت یعنی ریاضي. دا کتابونه ما ځینې ایسته کړو. دا نور چې څه کتابونه وو په دا ته مو ورکړو، ټول مو وسوځل. اوس که چیرې یو انسان د قرآن پاک مطالعه کوي، هغه له انسانه انسان جوړوي. که موږ چیرې حدیث مبارک وایو، زموږ سیرت ښایسته کیږي، زموږ خوی کړه وړه دا ښایسته کیږي. او که چیرې موږ ریاضي وایو، کیمستري، بیالوجي، فزیکس وایو، دا د انسان دماغ ته هیڅ تاوان نه رسوي او دا د انسان و دماغ ته وده ورکوي چې هغه ایجادات وکړي، پلونه جوړ کړي، بنګلې بلډینګونه جوړ کړي، ایجادات وکړي، موټران جوړ کړي، میډیکل یعنی دواوې جوړ کړي، اپریشنونه وکړي، ډاکټران جوړ کړي. دا سل په سل کې د ودې علم دی، ساینسي علم، او دا زموږ ضرورتونه پوره کوي او زموږ ذهن ته هیڅ تاوان نه رسوي، موږ ذهني طور باندې نه خرابوي. او که چیرې تاسو د دنیا پوهان وایست، 400 500 600 کاله مخکې تیر شوي دا پوهان که تاسو وایست، دا ستاسو ذهن کنټرولوي، ستاسو فکر کنټرولوي، ستاسو خیالات بدلوي. اوس که ته هټلر وایې، ستا ذهن دغسې جوړېږي لکه د هټلر، بیا مرګونه او دې ته تیارېږي. که ته نو هر څوک چې وایه په تا کې هغه سړی پیدا کړي. که ته سټډي کوې، مطالعه کوې او خلک وایه ته به مړ یې، په تا کې به نور خلک ژوند کوي. ته چې نور خلک وایه، د نورو خلکو هسټري وایه، د دوی دماغ وایه 500 کاله مخکې چې تېر شوي دي، د هغو کړه وړه وایه، نو د دې معنا دا ده چې هغه به ستا په دماغ کې ژوندي وي او ته به مړ یې. یعنې ستا به هېڅ حیثیت نه وي، ته به هغه خلک ژوندي ساتې، د هغو رنګه ژوند ته به ترجیح ورکوې. نو زه دا وایم که څوک غواړي چې کتابونه ووایي، اول خو په موږ باندې قرآن پاک فرض دی، باید موږ ووایو. هغه حکم دی، هغه موږ ته وایي چې دا زموږ قانون دی، د ژوند تېرولو طریقه ده، او حدیث مبارک هم. خو لیکن زموږ مسلمانان هغه د ثواب په نیت باندې په کور کې ږدي چې څوک ناجوړه سي، د ثواب په نیت یې وایي، عمل نه باندې کوي. له هغه بعده د ویلو کتابونه چې دي، هغه فزیکس، کیمستري، بیالوجي او ریاضي ده، چې هغه ګټور دي، زموږ د ژوند په ستونزو کې زموږ سره مرسته کوي، مدد کوي. ایجادات دي، دوا ده، اپریشن دی، یعنی ډېر ضروري دی. دغه علم ډېر ضروري دی. او دا نور خلک چې تاسو وایست، دا هېڅ معنا نه لري. دا 500 600 کاله مخکې تېر شوي دي، د هغو ژوند و، ښه و که بد و، د دوی مبارک، موږ له هغه سره هېڅ تعلق نه لرو، نه د ویلو ضرورت شته.